کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نندارتون جوړ شو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ دغه نندارتون چې د کورنیو او بهرنیو شرکتونو په پراخ ګډون سره جوړ شوی، د دې برخې د ګډو متخصصینو، پانګوالو او ټکنالوژۍ مینوالو پام یې ځان ته اړولی. دغه نندارتون د څه باندې 200 شرکتونو په ګډون د 15 ورځو لپاره په کابل کې دوام لري. په دې نندارتون کې د مخابراتو، معلوماتي ټکنالوژۍ، ډیجیټلي خدمتونو، سافټویر، سایبر امنیت او مخابراتي تجهیزاتو په برخو کې وروستۍ لاسته راوړنې، خدمات او نوښتونه نندارې ته وړاندې شوي دي. دا نمایشګاه په افغانستان کې د مخابراتو او ټکنالوژۍ د سکتور اړونده او د دې مهموالی تاسو له دې معلوم کړئ چې نن ورځ په دې نمایشګاه کې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا مرستیالانو ګډون کړی، د هیواد بېلابېلو ادارو مشرانو دلته ګډون کړی. هدف دا دی چې په افغانستان کې د مخابراتو او ټکنالوژۍ په برخه کې چې موږ کوم پرمختګونه لرو هغه یو نړیوال هم ترې خبر شي او افغانستان کې هم زموږ هیوادوال له دې برخې خبر شي. موږ هڅه کړې ده چې په تیرو 4 کلونو کې یا هم په افغانستان کې چې له کله راهیسې د مخابراتو سکتور یا د ټکنالوژۍ سکتور رامنځته شوی دی هغه لاسته راوړنې شریکې کړو. د اسلامي امارت د کابینې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و. هغوی وویل په افغانستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي او د دې نندارتون موخه د شته ظرفیتونو معرفي کول، د پانګونې فرصتونو رامنځته کول، د کورنیو او بهرنیو شرکتونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا او په افغانستان کې د ډیجیټلي اقتصاد د ودې ملاتړ دی. در مجلس شورای وزیران که اخیراً تحت ریاست امیرالمؤمنین صاحب تدبیر شد، یکی از جمله مصوبات هم است که باید همه ادارات سیستم سازی کنند، هرچه عاجل از طریق سیستم های خود با همدیگر وصل شود تا ارائه خدمات تسهیل شود و در پروسیجرهای خدمات عامه و اداری ساده سازی صورت گیرد. AI یا هوش مصنوعی کارهای بسیار سخت دشوار آسان ساخته. تکنولوژی ها سفرهای سالانه و ماهانه را به ساعتها رسانده. همچنان وصل صحبت زنده و یا صحبت صوتی از اینکه ناممکن بود امروز در لحظه بدون مصرف همه دنیا را به هم وصل ساخته. ګډونوال هم دغه نندارتون د خپل محصولاتو او خدماتو د معرفي کولو، د تجربو د تبادلې او له پیرودونکو او پانګوالو سره د اړیکو د پراخولو لپاره یو مناسب فرصت بولي. د دوی په وینا د معلوماتي ټکنالوژۍ پراختیا کولی شي د خدماتو د ښه والي، د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول ولوبوي. دا نندارتونه سل په سله کې د افغانستان او زموږ شرکتو او د خلکو په ګټه دي. که داسې شرکتونه او داسې ټول سره یو ځای سي، مختلف شرکتونه موږ دلته سره یو ځای کړو او مختلف فناوریان دلته سره یو ځای سي، نو خلک به په ډېر کم وخت او په ډېر ښه طریقه باندې وپوهېږي او مختلف شرکتونه به دلته کار سره یو ځای کوي. زموږ د هنري ټکنالوژي زون چې دی د ټکنالوژي بخش موږ خپل خدمات خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو چې په یاد شرکت کې د امنیتي کیمرو، د موبایل د کیمرو ده او بایومټریک سیستمونه، د انټرنیټ سیستمونه، د انټرنیټ ډیوایسونه دي. نو تقریبا د 14 لسیزو راهیسې موږ په دغه شرکت کې کار کوو. تمه کېږي چې دغه نندارتون د خصوصي غونډو جوړولو، د نوو ټکنالوژۍ په معرفي کولو او د همکاریو د هوکلیکونو په لاسلیک کولو سره د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د صنعت په پراختیا کې اغېزناک ګام پورته کړي.